بسم الله الرحمن الرحیم د کاليفورنيا د پرمیټ ازموینې کاره پوښتنې او ځوابونه په پښتو ژبه 21م درس ده. راځو 21م درس ته. 201 پوښتنه: که یو سیس تاسو د موټر له شانه وغورځېږي څه باید وکړئ؟ یو شی یا مثال سمبار کړي هغه تاسو د موټر شانه ولګي، تاسو باید څه وکړئ؟ مدارېږي وروسته په خوندي ډول راواخلئ، ژر تم شئ یا ودرېږئ، بیرته شاته لاړ شئ یا موټر ریورس کړئ. سم ځواب دی مدارېږئ وروسته په خوندي ډول راواخلئ، یعنی دفعتاً په سړک په منځ کې بریک ونیسئ. د یلو کارب یا د سړک غاړې ژیړې پولې معنا څه ده؟ یوازې د بارولو یا ښکته کولو لپاره لنډ تمیدل یا درېدل، د اوږدې مودې لپاره پارک کول، د موټر د ترمیم ځای. سم ځواب دی یوازې د بارولو یا ښکته کولو لپاره لنډ تمیدل یا درېدل. مثال که داسې دا ګورئ، یو مثال یو څوک ښکته کوئ یا پورته کوئ یا یو شی باروئ موټر ته یا ښکته کوئ، نو د دې لپاره تاسو څه کولی شئ؟ د یو موقت لنډ وخت لپاره درېدلی شئ. راځو 203 پوښتنې ته. د وایټ کارب یا د سړک غاړې سپینې پولې معنا څه ده؟ د مسافرو د پورته یا ښکته کولو لپاره تمیدل یا درېدل، د پارک کولو اجازه نه لرئ، یوازې د سوداګریز کار لپاره دا ځای کارولی شئ یا د سوداګریزو موټرو د درولو لپاره کارولی شئ. سم ځواب دی د مسافر د پورته یا ښکته کولو لپاره تمیدل یا درېدل. که وګورو چې مثال دغسې په دې ځای کې درېدلی شي چې مثال یو مسافر پورته کوي یا ښکته کوي. که د نو یو ټرن نښه وي دا څه معنا لري؟ یوازې ښي خواته تاوېدل منع دي، دا د تمیدو یا درېدو نښه ده، د یو تاوېدو یا یو ټرن اجازه نشته. سم ځواب دی د یو تاوېدو یا یو ټرن اجازه نشته. یو ټرن دې ته وایي چې مثال د یو د انګلیسي د یو چې مثال سرچپه کې یو سرچپه کې مثال تاوېدل، لکه په دې شکل سره د دې سړک نه د بل سړک کې یو ټرن کوي بیرته دلته ګرځئ. مثال کله چې دا نښه وي نو یو ټرن وي، نو دا کار بیا تاسو نشئ کولی. دلته مثال دا یو ټرن مثال مې راوستی دی چې تاسو پرې پوه شئ چې په خپله یو ټرن څه دی، یعنې دا یو چې سرچپه کوي نو دا دې ته څه وایي؟ یو ټرن، یعنې د دې سړک نه په دې بل سړک باندې ورتاویږئ. نو کله چې دغه علامه موجوده وي نو تاسو یو ټرن نشئ کولی. په دې شکل سره یا داسې لیکلي وي چې نو یو ټرن، او یا مثال دلته دوه لاینه وي یا یو لاین وي تنه د څه وي د لیفت ټرن ساین وي یا د لیفت ټرن یا د کیڼ لوري ته د تاوېدو نښه وي. په دې حالت کې تاسو دا څه نشئ کولی؟ یو ټرن نشئ کولی. اوس راځو فایر هایډرنټ د اوبو خوار پایپ سره تاسو باید څومره فاصله وساتئ؟ 10 فوټه، لږ تر لږه 15 فوټه، 5 فوټه. سم ځواب دی لږ تر لږه 15 فوټه. د دې سره باید د دې نه څومره لرې ودرېږئ؟ دا مثال دلته د اوبو پایپ ده، دا زیاتره کله چې اوبه خوار کوي یا چمنونه اوبه کوي د دې نه اوبه کوي. بل مثال کله چې دا د اوبو پایپ دلته موجود دی، کله مثال اطفایه راشي او اور لګېدلی وي، نو د دې نه څه کوي؟ استفاده کوي د اوبو دپاره. نو ځینې ځایونو کې په سور شکل وي، ځینې په دې شکل زیړ شکل وي، ځینې داسې نارنجي شکل وي. مختلف شکلونو باندې د سړک غاړو کې زیاتره موجود وي. د هینډیکاپ پارکینګ نښه د چا لپاره ده؟ د معلولو اشخاصو لپاره، د پولیسو لپاره، د ښوونکو لپاره. سم ځواب دی د معلولو اشخاصو لپاره یا د معیوبو اشخاصو لپاره. هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ، مثال دا څه دی؟ دغه علامه دا ګورئ په دې منځ کې د زیاتره په آبي رنګ باندې وي.
مثال دا علامه چې ګورئ که په پارکینګ کې وي په بار کې دا وي یعنی دا ځای د معیوبو دپاره ده د معیوبو دپاره یا بعضې دروازې چې هغې کې معیوبین یوازې په هغه لاره باندې تللی شي نو دا یا په بعض موټر لګېدلی وي چې دا موټر د معیوبینو دپاره دی او تاسو هلته خپل موټر نشئ درولی که چېرته تاسو هلته خپل موټر ودروئ نو تاسو ته به جریمه درکړل شي که د موټر بریک خراب شي څه باید وکړئ موټر د ریورس ګیر کې واچوئ چې موټر بیرته شاته شي چټک شي یا سرعت مو زیات کړئ د لاس بریک ورو ورو پورته کړئ سم ځواب دی د لاس بریک ورو ورو پورته کړئ که دلته وګورئ مثال دا د هینډ بریک ایمرجنسي بریک دې ته څه وایي هینډ بریک هم وایي ایمرجنسي بریک هم وایي ځینې موټر کې په دې شکل دی په نوي ماډل موټر کې په دې شکل دی مثال ته یو بټن ده پورته کوئ ورو او په ځینې موټر کې په خپه کې دی مثال چې ایمرجنسي بریک چېرته دی په خپه کې مثال په دې چپه خپه باندې تاسو کولی شئ چې دا ونیسئ که چېرته بریک کار نه کوي د موټر نو د دې نه تاسو استفاده کولی شئ که ټکر کوچنی وي او څوک ټپي نه وي څه باید وکړئ د موټر څنګ ته بوځئ او معلومات تبادله کړئ بې پروا لاړ شئ پولیس ته زنګ مه وهئ سم ځواب دی موټر څنګ ته بوځئ او معلومات تبادله کوئ یعنی معلومات څنګه دي انشورنس معلومات چې دي مثال دلته په امریکا کې هر موټر انشورنس لري هر کس انشورنس ډیر کم دی چې مثال هغه به انشورنس موټر ګرځي خو د انشورنس معلومات به تبادله کوي نو په هغه وخت کې نو تاسو کولی شئ چې نور لاړ شئ چې وړوکی ټکر وي داسې څوک خوږ شوي نه وي یا موټر ته ډېر زیان نه وي رسېدلی په دې وخت کې راځو 209 پوښتنې ته که پولیس د DUI شک وکړي څه کولی شي DUI driving under the influence of مثال الکول ډراګ مثال غیر قانوني نشهیي توکي مثال د دې لاندې په تاسو باندې شک وکړي چې تاسو نشه سئ پولیس څه شی کولی شي مثال په دې حالت کې مثال څه شی کولی شي یا ګولۍ استعمالوي یا بل کار کوي که نه د نشهیي توکو استعمال کوي نو څه شی کولی شي یوازې خبرداری ورکولی شي د وینې یا سا ازموینې غوښتنه اجازه نه لري سم ځواب دی د وینې یا سا ازموینې غوښتنه کوي مثال ستاسو نه غوښتنه کوي چې ستاسو باید د وینې ازموینې ته اماده اوسئ یعنې ستاسو وینه باید یو سا یا تنفس مثال دا دیو چې کوي ټسټ کوي مثال دیو سره خپل آلې ټسټ کوي مثال د دې اجازه باید تاسو ورکړئ هر کله چې تاسو په کاليفورنیا کې موټر چلوئ نو د دې لپاره باید تاسو آماده اوسئ 210 پوښتنه که د ټرافیکو ټکټ ترلاسه کړئ څه باید وکړئ بې پروا یې پرېږدئ موټر بدل کړئ جریمه ورکړئ یا محکمې ته لاړ شئ سم ځواب دی جریمه ورکړئ یا محکمې ته لاړ شئ کله چې تاسو ته پولیس ټکټ درکړي یا د سپیډ ټکټ درکړي یا د په سره اشاره باندې تللی یا سټاپ ساین ته نه یې ودرېدلې یا نور کوم د قانون خلاف کار هم کړی تاسو ټکټ درکړي نو تاسو دوه دغه لرئ یا به هماغه کوم جریمه چې تاسو کړئ هغه جریمه به تحویلوئ او یا به مثال محکمې ته ځئ چې مثال خپل ځانه به دفاع کوئ که چېرته مثال تاسو کافي دغه لرئ مثال ثبوت لري دغه لري چې مثال دا ټکټ تاسو ته په ناقه درکړی خو په زیاتره وختونو کې خلک د دې لپاره هم محکمې ته ځي چې دغه ټکټ د پیسو اندازه ورته راکمه کړي نو دا تر 210 پورې زموږ د کاليفورنیا د فرمیټ ازموینې یا د پوهې د ازموینې پوښتنې او ځوابونه ورسېده مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یوسف زه سکل ټک ته ښه راغلاست که غواړئ چې په پښتو ژبه باندې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ټرافیک قوانین زده کړئ په عملي بڼه او په نظري بڼه
تاسو کولای شئ چې زما چینل ته راشئ او دلته په دې چینل کې په پلای لیست باندې کلیک کړئ. په پلای لیست کې تاسو لپاره یو نوی ټریننګ ما فایل کړی دی چې په دې کې تاسو کولای شئ په عملي ډول سره د بیهایند د ویل او پرمټ لپاره مهارتونه ترلاسه کړئ. دلته که راشئ په دې باندې کلیک کړئ، دلته وګورئ مثال دا د پښتو ژبې لپاره دا معلومات دي، دا ټریننګ دی چې مثال تاسو کولای شئ چې دلته وګورئ تشريح ده او انځورونه دي، ویډیوګانې دي، پوښتنې دي. که دلته وګورئ تاسو په دې چینل کې دا مثال د انځورونو برخه ده او دا مثال د تشريح ده. مثال تشريح مثال هر سوال تشريح شوی دی او بیا په عملي ډول سره تاسو کتلای شئ. مثال دلته دا انځورونه په انځورونو کې ښودل شوي دي او دا عملي ویډیو ده چې مثال تاسو کولای شئ په عملي ډول سره وګورئ. که تاسو په دې اخره برخه کې راشئ دلته وګورئ نو پوښتنې او ځوابونه په دې کې هم شامل دي. که چیرته مو دا ویډیوګانې خوښې شوې او مثال تاسو پوهیږئ چې نور هم دې ویډیوګانو ته اړتیا لري چې په امریکا کې د ټرافیک قوانینو باندې پوه شي، نو دا ویډیو حتما د هغې سره شریکه کړئ.